اشاره دا د ګوتې اشاره نه د مراد دی بل چا سره خبرې په اشاره خبرې پویول دی یو چا په اشاره جواب ورکول یو چا ته په اشاره باندې دا څنګه ده حضرت ابن عمر د دوه صحابه اخبار را نقل کړي اول کې د صہیب رضی الله عنه دوم کې د حضرت بلال رضی الله عنه حضرت صہیب رضی الله عنه نه چې روایت نقل کړي چې حضرت نبی علیہ السلام ته ما سلام ورواچو هغه ورته نبی علیہ السلام په اشاره ما ته جواب راکو او اشاره په یو غته حضرت بلال ته حضرت ابن عمر وی چې تاسو به سلام ورواچو پیغمبر علیہ السلام ته چې هغه په پلمانځو څنګه جواب درکو هغه ورته اشاره بلیت پلاس اشاره کړه په ګوتو کپلاس دوی وی چې دغه دواړه کو تعارض نشته ابن عمر د دواړو نه روایت نقل کړي دي عام صحابي د دام صحابي د دواړو نه سماع ثابته ده واقع متعدد دي اوس سړی سلام واچو په خله چې چا جواب ورکو په منځ کې ګوره جواب ورکول خو واجب ده عبادت ده خو په منځ کې چا جواب په خله باندې ورکو اتفاق دی ائمه 40 د چې مصفاسد شو ځکه د کلام حیثیت لري او اشاره په اشاره باندې جواب څنګه ده نو په اشاره باندې د بعضی ائمه قائل دي په دې باندې دغه حدیث مبارکه او په تقاضا باندې چې په اشاره جواب ورکوي شي دمو ګرای دا چې په اشاره هم جواب نه ورکړي ابن مسعود رضی الله عنه نبی رسول الله په یو کار چې لګلې وو دوی وی چې زه بیرته راغلم په منځ کې څو شپې وتلې چې راغلم ما سلام ورته نبی رسول الله په منځو د جواب را نه کو نو دومره غمجن شوم چې لکه ما ټول اعمال برباد شوي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما نه خبر شوی دا هم ولې راغی په دا چې نبی رسول الله جواب ورنکو په اشاره جواب وای خو بیرته دې تسلی کې دا خو نه په اشاره جواب ورکړی نه په خپل جواب ورکړی نو ځکه دا دومره غمجن شو چې دا جواب را نه کو نو د ما نه خبر شوی دا چې ما لکه مخکینی اعمال او وروستنی اعمال چې ټول برباد شوي او په بل روایت کې چې دا راځي چې نبی رسول الله اشاره په یاد کوله موږ هغه اشاره په یاد د جواب د پاره نه و د اسقاط د پاره ګورئ سړی په منځ ولاړ ده بل راغی سلام ورواچو د څه اشاره وکړه یمځکه طرف ته دا د جواب حیثیت نه لري چې هغه ته جواب ده د جواب د سلام د دغه معنا ده چې چپ شکینه نبی رسول الله د څه اشاره وکړه او د موږ تاسو دستور موافق هم څوک سلام او چې دا جواب چې ورکی لاس ورته جګی کده سي کوي اخو د څه جګی نبی رسول الله چې اشاره بلیه وکړه د څه وکړه نو په دې اشاره باندې جواب نشو د دې اسقاط لپاره شو د دې اشاره باندې پویول بیا موږ نه پاسې دی دیو چا پویول په اشاره باندې الته ورته څوک لويږي کنکای را روان د تنور بل د اور ده مور مثلا په منځه ولاړه ده د الک خور یې غفاته د ورپام نه ده دغه خځې په منځه کې د دې د پویول په نیت باندې په زور ویل سبحان الله یا دا کوم جز د قرائت چې دا ویایي دغه ټکی په زور وویلې دیغه پویول مطلوب شو خو کلام د قبیلې نه نه د سوال او د جواب نه ده د ذکر د منځ خپل جز ده په زور ویلې هغه پوی پر چې هغه ورپام شي هغه کې د مصطفی پاستې کې نو جواب نه په اشاره سره شته او نه په ژبه په ژبه باندې جواب اخو اتفاقی خبره ده چې مصطفی دیږي په اشاره کې د اختلاف ته مختار قول دا چې جواب په اشاره باندې ورکړي